بل مونځ هغه د مریض مونځ دی څو پورې چې د انسان فکر او حواس پر ځای وي تر هغه پورې ورته په شریعت کې د لمانځه پرېښودلو اجازت نشته خو له بده مرغه چې نن موږ جوړ تیار یو د دنیا کسب ته او ښه هوښیار یو خو مانځه ته بیا غافله یو الله رب العزت موږ ته توفیق نه دی راکړی که څوک داسې مریض وي چې هغه درېدلی نشي نو هغه دې په ناسته باندې لمونځ وکړي په ناسته باندې د رکوع سجده کوي خو که په ناسته باندې کېناستی شو خو رکوع سجده یې نشوه کولی رکوع سجدې ته دې بیا اشاره وکړي رکوع ته دې لږ سر ټیټوي او سجدې ته دې ډېر زیات سر ټیټوي او که په ناسته اشاره هم نشوه کولی نو په ملاسته یا په اړخ یعنې ډډه دې ووهي او د سر په اشارې سره د خپل مونځ ادا کړي او که څوک په ملاسته باندې لمونځ کوي نو مخ به یې د قبلې په طرف برابر کړي او پښې به یې راغونډې کړي یعنې پښې به یې د قبلې طرف ته نه غوځوي او که بالغ شاته کیښودل شي ډېره ښه خبره ده نو رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي او په هغه باندې لمونځ وکړي حتی فقها ویلي چې خپل حاجبینو په وریځو باندې د اشاره کوي خو مونځ دې نه پرېږدي که چیرې کوم کس په اشارې سره هم مونځ نشي کولی نو هغه ته بیا مونځ معاف دی خو څومره منځونه چې پاتې کیږي ترې باید چې ورثه هغه وشمیري او د هغه د لمرګ نه وروسته باید چې د هغه د منځونو فدیه ورکړي نن موږ روغ هم یو خو بیا هم غافله یو او د الله رب العزت په دربار کې نه درېږو چې مونځ وکړو مونځ داسې عبادت دی چې هغه په هیڅ وخت کې د سقوط قبول نشي کولی که په ولاړه یې کولی شي ښه کنه په ناسته یې وکړه رکوع سجده وکړه که کېناستی شي رکوع سجده نشي کولی رکوع سجدې ته اشاره وکړه او که په ناسته یې نشي په ملاسته باندې وکړه هلته په خپلو وریځو باندې او په خپل سر باندې باید چې رکوع سجدې ته اشاره وکړي او خپل مونځ پرېنږدي نن زموږ پښې هم سمې ټول بدن هم سم الله دا توفیق دا بدن هم موږ ته راکړی لکن بیا هم د الله د یاده غافل یو الله دا زموږ نه پوښتنه نه کوي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي موږ ته زموږ کورنۍ ته زموږ اولادونو ته چې تل لپاره د مانځه پابند وو